کتابونه همواړه ته قربان کتابونه همواړه ته قربان یو کتاب د عنوان دی قرآن کتابونه همواړه ته قربان یو کتاب د عنوان دی قرآن یو قانون د عبارت په ایمان یو منظر د چخکار شي په ځان یو قانون د عبارت په ایمان یو منظر د چخکار شي په ځان تو ثبوت په مدلل عقیده رایان د پازمت کې د انسان ضوابط لري د ژوند د تصور د قاعده د فطرت په سود او زیان اعتراف د کائنات په خشان یو تصویر پکې د نن جانا ولاړ د خودداري په لوی ډګر د یو سړی ډیرو خلکو معتبر د یو سړی بیتابه د قام ګټه په لښکرو باندې نشي چې نیت د خالد وي نو لښکر د یو سړی سلامونه واخلې ملګرو نور شغرزی ما یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم څنګه چې تاسو پته زما هم هغه کوشش وي د پښتو هغه لیکوالان هغه پوهان د کیمرې په سترګه والم تاسو وینئ تاسو خوښ کړئ سواد نه هاغلی مېلمه امیر محمد سلطان ډېره مننه زم ستاسو مننه او مشکور یم چې تاسو راغلی او موږ له خپل وخت راکو په خوب کې مې لیدلې وې بېګا د اور جامې په خوب کې مې لیدلې وې بېګا د اور جامې اختر واغوستې وې هر چا د اور جامې په خوب کې مې لیدلې وې بېګا د اور جامې اے تاله چا راوړې وې اے ماله بیرا کې اے تاله چا راوړې وې اے ماله بیرا کې خلیلا کپوره نه وې پتا د اور جامې خلیلا کپوره نه وې پتا د اور جامې چا غستی چا پرېښودې عجب و سودا چا غستی چا پرېښودې عجب و سودا جماعت کې خرڅولې یو ملا د اور جامې جماعت کې خرڅولې یو ملا د اور جامې اے پلار خدای دیو بخا په هر زاویه اے پلار خدای دیو بخا په هر زاویه دعا دیوا پوره نشوي په ما د اور جامې دعا دیوا پوره نشوي په ما د اور جامې حسین د کوفی پیزا سازګار واو بیا حسین د کوپی فضا او سازګار او بیا تان لیدې چې وې د کربلا د اور جامې تان لیدې چې وې د کربلا د اور جامې د هجر په وصال کې مې امیدو د وصال د هجر په احساس کې مې امیدو د وصال د مینې په مان کې وي زما د اور جامې بوجونه په تنو باندې سرونه ښکارېدل بوجونه په تنو باندې سرونه ښکارېدل راوړې وې عکسونو لا فضا د اور جامې راوړې وې عکسونو لا فضا د اور جامې سلطانه مسلط وې بلاګانې په هر خوا سلطانه مسلط وې بلاګانې په هر خوا وبا خلق کې راوړې وې بلا د اور جامې وبا خلق کې راوړې وې بلا د اور جامې اخترو او اغوستې وې هر چا د اور جامې په هی ارمان هر واده په وګوړه هی ارمان هر واده په وګوړه گویا خپله جنازه په وګوړه گویا خپله جنازه په وګوړه زمانې خلق نیولې و دلاسا زمانې خلق نیولې و دلاسا غني خلقو زمانه په وګوړه گویا
خپل جنازه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه که شراب چرتا حلال وے حرام نہ وے که شراب چرتا حلال وے حرام نہ وے ما با ټول می خانه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه دغه یو سړی له هرې خوا کافر شو دغه یو سړی له هرې خوا کافر شو دې سړي باستانه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه که طواف چرتا روا نوے سلطانا که طواف چرتا روا نوے سلطانا دے حجیانو بکعبه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه دے حجیانو بکعبه په وګوړه دے حجیانو بکعبه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه هرمان هر واده په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه گویا خپل جنازه په وګوړه د چا د حسن اعتراف د چا د نام کې ده د چا د حسن اعتراف د چا د نام کې ده چرتا به ذکر د جانان چرته د جام کې ده چرتا به ذکر د جانان چرته د جام کې ده د چا د حسن اعتراف د چا د نام کې ده وانګازې د ښکالو وادي نسیم راوړي وانګازې د ښکالو وادي نسیم راوړي چا به د زړه اظهار کوو ماته الهام کېده چا به د زړه اظهار کوو ماته الهام کېده چرتا به ذکر د جانان چرته د جام کېده د چا د حسن اعتراف د چا د نام کېده د هغه دور تقاضې په زاویه د منشور د هغه دور تقاضا په زاویه د منشور څوک تذلیل د عصمتونو سریام کېده څوک تذلیل د عصمتونو سریام کېده د چا د حسن اعتراف د چا د نام کېده د رڼاګانو تصور په تاریکو کې د ژوند د رڼاګانو تصور په تاریکو کې د ژوند ساجوبه نوا آغاز چې د اسلام کې د ساجوبه نوا آغاز چې د اسلام کې د چرتا به ذکر د جانان چرته د جام کې د چرته به ذکر د جانان چرته د جام کې د د هر مذهب په عقایدو پابندي لګېده د هر مذهب په عقایدو پابندي لګېده او د میخانې د جوړولو اهتمام کېده د میخانې د جوړولو اهتمام کېده چرتا به ذکر د جانان چرته د جام کېده د بندګۍ د تصور اظهار فطرت نه لره د بندګۍ د تصور اظهار فطرت نه لره د بې منطقه تواماتو احترام کېده د بې منطقه تواماتو احترام کېده چرتا به ذکر د جانان چرته د جام کېده د انقلاب ناره د جبر په زنځیر تړلی بغاوت په تصور با
قتل عام کېده د بغاوت په تصور با قتل عام کېده د چا د حسن اعتراف د چا د نام کېده سو مجسمه د پن په ګوتو کشید کړي چاوي سو مجسمه د پن په ګوتو کشید کړي چاوي چې د توحید په ابتدا کې انجام کېده چې د توحید په ابتدا کې انجام کېده چرته به ذکر د جانان چرته د جام کېده سلطان ما باندې پیر زوی تنهایی وګنې سلطان ما باندې پیر زوی تنهایی وګنې او د یار د شونډو التفات زما انعام کېده د یار د شونډو التفات زما انعام کېده چرته به ذکر د جانان چرته د جام کېده د چا د حسن اعتراف د چا د نام کېده کتابونه همواړه ته قربان کتابونه همواړه ته قربان یو کتاب د عنوان دی قرآن کتابونه همواړه تر قربان یو کتاب د عنوان دی قرآن یو قانون د عبارت په ایمان یو منظر د چخکار شي په ځان یو قانون د عبارت په ایمان یو منظر د چخکار شي په ځان تو ثبوت په مدلل عقیده رایان د پازمت کې د انسان ضوابط لري د ژوند د تصور د قاعده د فطرت په سود او زیان اعتراف د کائنات په خشان یو تصویر پکې د نن د جانا په منلو به ختم شي ګمان په ویلو به فکر شي روخان هر وسط پکې د عقل مسلم مصلحت پکې په صلح د بیان چا تر واغست پیدا په هر زمان چا د ایخه په کپړه کې پټ پنهان د قاری او د حافظ د زړه درمان وارث لره تسلیم دی د عرفان نه د شعر نه فلسفه نه اس خیال حقیقت بار توري کې کامران په یو لفظ کې زرها کال داستان نازل شوی په نبی اخر زمان اے سلطان دومره نه لرمتوان چې زاره په تحریر کې مغشا چې یو پیر بیا تاسو مننه او مشکور چې تاسو راغلی موږ له وخره کو نور چغرزی سي الله دې دغه سیدا کويش مخ وړاندې بوزه والله دې کامیاب او کامران صاحب ته زلان دوسي خادو سي آبادو سي